سپین غرغاړه کې دوا ټوکه ګریوان وي دا نا چې کورمه جواړي پر یدي وزیرستان وي دا نا د ننګ شکن څه د خیبر ټنډي کې وړان وي دا نا څه پېښور کې دویا سوي د رحمان وي کلینو یې ملګرو خپل ایمان ته به څه وایو ضمیر ته به څه وایو وجدان ته به څه وایو ډېر قدرمنو ملګرو ډېر قدرمن مشران ناست دي کزمي صاحب نور ټولو ته درود سلام یو څو خبرې نن وکي څه پښتونخوا کې اور لګېدلی دی د کورما مخکې جنسه اوس وخت کې ضلع دا یو کور دی پاټه وایي جنسه نه دا اوو خونو کې دا یو کور و دا یو کلی و که دې سمو مړی زندان نه کوو ما په خیال څه دا ډېر نفي نقصان یې رسي څه کلي ورخستی وي ما په خیال څه خونه به ورخسي نن مو دغه غږ کوو دې ټول پښتون ولس ته څه مو تاسې سبې لاړ یو چې چېرته ظلم کېږي چېرته ظلم وي چېرته قتل وي مو به ټول د هغه خلاف یو ځای ویدلی او د نن دا سپینه جنډه څه دی دا د جنګ غږ دی خو کوم جنګ د امن پر لارې چا سره جنګ جهل سره جنګ چا سره جنګ کرکې سره جنګ چا سره جنګ غربت سره جنګ خو خبر دی خو نه زه خو غږ کوم چې جنګ دی تاسې به وایي غربت سره مه جنګ دی جنګ دی غربت سره مه جنګ دی غربت سره مه جنګ دی نفرت سره مه جنګ دی نفرت سره مه جنګ بیا دغه خپلو کې د رنجې منجې ته څه شی دي درندو ملګرو دا جهل دی جنګ دی جهل سره جنګ دی نو دی تاسو د ښکلي جنډې او ښکلي سترګې د کلندر مامان جو شعر ته یاد شو چې دلته سکي دی هډو وار نه کوي دلته سکي دی هډو وار نه کوي دلته د جام خانه خراب ساتي ستا په اوږدو بڼو مې قسم نن دې د سترګو انقلاب ساتي هغه د مینې انقلاب یوې بې بر اختیار خبرې وکړو څه سټیټ و د شهري تعلق د پلار و د زوی پلار زوی ته تعلیم ورکوي روزګار ورکوي صحت ورکوي نه داسې د سټیټ ذمه داری دي موږ ته د سټیټ چا چیرې کړي دا غلطې پالیسۍ که د افغانستان انقلاب خلاف دي دا څه نه کولی نو ګوډ بیټ طالبان بنو ما په خیال چې افغانستان انقلاب خلاف 1978 کې عربو نه یو وفد راغو چې هغه کې شیخ عبدالله اعظم چې د اسامه بن لادن استاد و هغه دلته راغلو خیره سره افغانستان کې جهاد شروع نو دا پښتون ولس یو ور اسرائیل لمبه شو نو بیا موږ تاسې چې نه کې څه ولیدل طالب راغللو ملا محمد عمر صاحب په مشرۍ کې یو ځای شو نو بیا وروسته ورسره چا ګوډ بیا طالب جوړ شو نه وروره نوره طالب مالب نه چلېږي پښتونولي چلېږي پښتون ولس راپڅېدلی دی اوس یې خپلې ګټې پېژندلې دي دې سبا څه چې کې دی ډېره د افسوس خبره ده چې چا دوره وسایل لکه د موږ سپین غر د دوره غرونه یې وي هغه بیا د سینار ګرځي هغه استرلیو ته چې سمندرونه یې وړي نه ملګرو خبرې به ختموم کسان به ډېر وي خو د ما او د پښتونخوا منځه بل سړی نه ځایږي او که دې کې ته هر توره مړ کوې ما د سهار منیځی کې بېګناه یې صاحب بېګناه یې کلندر صاحب یې تغذي که راځم او د ګل میانځ کې تغذي که راځم او د ګل میانځ کې زه قدم په لاره نږدم سینه ږدم نوره ملګرو دی تاسې دغه اخري به اجمل صاحب په دوه شعرونو ختمه کړم چې څه دی خاوره کې عطر ستا د څڼو دي دی خاوره کې عطر ستا د څڼو دي ځکه غلبلې پې د بلبلو دي زیرې په مایانو باندې زروکو ښکلي را روان دي په راتللو مو مشرانو بچا خان ولي خان ویله دا جهاد نه دی فساد دا دی فساد ثمرات دي مردباد طالب مردباد اشدګرد مردباد والسلام